سلامونه درنو هیوادوالو ولادو چې جوړ روغ اوسئ. نن یو ځل بیا کابل ته راغلي یو. دلته یو کورنۍ ده، بې سرپرسته کورنۍ ده، بیخي بالکل سرپرست نه لري، نه کوم مشر ورور لري، پلار بیچاره خو وفات شوی ده. سرپرست چې څوک دی هغه یوازینۍ یوه خور ده چې د 12-13 کالو عمر لري، او یوه بله خورکۍ ده چې هغه د هغې نه مشره ده، ورسره 2-3 نور ماشومان دي او یوه مورکۍ ده. دغه ټوله سرپرستي چې په غاړه ده د هغې خور ور په غاړه ده، کومه چې 12-14 کاله عمر لري. نو هغه بیرون کباړ راټولوي، دغه خزن یا ګند راټولوي، په هغې باندې خپل دغه ژوند روزګار مخکې بیایي. دغلته یو ځای یو پلاټ کې خیمه وهلې ده. نو ډېر یو عجیبه غوندې ژوند دی. دوی پیالې دوی نه لري، کاسې دوی نه لري، مثلا پوښاک دوی نه لري، نور داسې د ژوند هیڅ یوه کوچنۍ اسانتیا دوی نه لري چې مقصد دوی ترېنه استفاده وکړي. یتیمانان دي. تاسو راځئ چې زه د دوی دغه اشپزخانه در وښیم. دغه د دوی وړه غوندې اشپزخانه ده. 6 نفرو ته دغه اشپزخانه بسنه نه کوي، یعنې دغه اسباب بسنه نه کوي. دا د دوی د کور غټ دیګی ده. په دې کې مقصد هیڅ شی دوی نه لري. مقصد دوی دای بل دا دوی پخ کړي دي چې هر څه دي، مقصد شی خو پکې ښکاري نه، شلغم غوندې ماته ښکاري. نو دا د دوی ژوند ده. راځئ دوستانو چې نږدې ورشو دې کورنۍ ته، د مور سره وغږېږو، د خویندو سره وغږېږو. دا یې خیمه ده، په دې خیمه کې دوی ژوند کوي. دروازې چی نه لري، سرپرست هم نه لري، یعنې د شپې دلته د شپې اوسېدل هم دوی ته خطر ده. مور جان سلام علیکم. څنګه یې مورې؟ ښه یې؟ کراري ده؟ خیرت ده؟ څه مشکلات دي مورې؟ دغسې نو سخته ورځ دي، بیخي دي لوری لودان ذاتي په منګه غلطه، واړه واړه بچي مې دي، علاج هم نه کېږي، سخته ده. یخ را باندې راغی، نه بستره دومره لرو، نه چای لرو، داسې منګه یې واغونده، نه د خوراک چای سته او نه د پوښاک چای لرو. همدغسې کونډه سوم، بچي مې خوار او زار سو، نه ولاکه یا مې وره لاس را سره کومک کړی یا بل را سره کومک کړی. همدغسې خوار او زار عمر ده تېرېږي په موږ باندې. دغه لور دې بیرون ځي په کباړ پسې کباړ مباړ دا راټولوي، کباړ راټولوي، کاغذونه راټولوي. دا کاغذو باندې د موږ ژوند د ډوډۍ د موږ په کاغذو پخېږي. نو مړۍ پیدا کوي، کور او کلی که چېرې کې هغه ده که نه وي خو که نه لاس. خورجان ولې ژاړې؟ ولې ژاړې؟ د کور سرپرستی چې کوې، ډوډۍ چې راوړې ډېر سخته ده که نه؟ نه کېږي. پردي کورو ته ولاړې د شپې چې کور ته، ماښام چې کور ته راځې، شی پیدا کېږي، راوړې که نه؟ نه، لږ شه ډوډۍ راوړم. وچه ډوډۍ راوړې؟ مغه وچه ډوډۍ بیا تاسې خورئ؟ څنګه د خور دغه ژوند، مور دی، خویند دی، دا واړه دغه ماشومان، دا داستانه چې ډوډۍ کله نه وي یا ایران وړي، بیا ژاړي یا مقصد بد حل کوي که نه؟ خامخا ژاړي. ته بیا نه ځورېږي چې دوی ژاړي او دوی ډوډۍ غواړي؟ مورجان دا څومره وخت کېږي چې دوی پلار وفات شوی؟ دغه 1 کال یې ونیسه. 1 کال کېږي؟ 1 کال نه هم کم کېږي. دغسې کم یې ونیسه. موږ زه راغلو ذاتي دلته پسې اوړه را باندې دلته تېر کړو، ایران بایران ژوند دلته به باد را باندې خیمه را چلو کړو، بارانونه را باندې زیات راغله، هغه را باندې وشو، لوری لودان هم را باندې غلط. پردی نارې وایې څوک درته را ښکاره کېږي، نه راځي درته څوک چې خپل د سرپرست دی، څوک هغه دې ونیسي، څوک دې ورکړي. وروڼه به راسي درته کړي، کومک به وکړي، ویې کولی شي که نه، لوس هم نه کېږي. نو خپل بچي نه سو کنټرول کولی. دا مورجانې په دغه خیمه کې ته پرته یې،
چې ښایسته دي نه او دا داسې یوه دښته ده ډاکه دا خورم پیغله ده هغه خورم پیغله ده که دلته د شپې خطر احساس نه کوو نه د څملاستو څوک لرم دغه وړې وړې لورګانې مې دي دغسې ځان سره مې اچولي د خدای علم په غاړه اخیستې ده نور څوک نشته دغسې خوار و زار ژوند مې په بچیانو تېر شو تاسو مورجان څه لرئ چې مقصد په غرمې ته پاخه کوي یا بېګا ته پاخه زه پېژنم هماغه جیجي که چې شی هغه ده پاته سوی دی هغه نو نور دومره چې نه لرم دغه مې کور دی دغه ژوند اوس یو ساعت بعد غرمه ده ای خدایه ذاتي بیا عجیب سو ذاتي سه وایي سو ذاتي نور بچي وو کورونه به وغواړم مړی و چې کلام دی ور چا ورکه خوړل نه که چا ور نه که هغسې د خدای لیکنه است زور کاشکې د موږ پلار ژوندی موږ دلته زه که باندې نه وتلی ما دا کبار نه وړه موږ ته باید څوک یوه غلطه خبر کړي کوڅه کې موږ دې کوڅو ته به ځو کوڅو ته چې ځې خلک غلطې خبرې درته کوي یعنې ته غواړې چې ته په کور باندې په حیا او په عزت باندې کښېنې کاشکې د ما یو ورور هم وای هغه به کار ته ته زه به کراره ناسته وم مدرسې ته به تلم دا زه پرېږدم سبا ما لپاره ډېر مشکلات پیدا درنو هېوادوالو د دې خورکۍ خبرې تاسې واورېدلې دا یعنې خپله هم دومره احساس لري د خپل دغه د پیغلتوب یا دغه د مظلومتوب پروا لا د اوس نه ساتي دا ماشومه ده نو دا نه غواړي چې دا په کوڅو کې د خلکو غلطې خبرې واوري د خلکو منفي نظرونه یا هغه بدې سترګې په دوی باندې واوسېږي ټولنه کې شته دي داسې سترګې دوستانو راځئ چې موږ او تاسو زموږ او ستاسو ټولو مسؤلیت دا ده چې دغه یتیمان په کور کړو دوی په کور په حیا او په عزت یې کښېنو دا وه دوستانو د نن ورځې خپرونه تر څو زه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی رب مو سپارم د الله په امان